السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته ده چې نواز شریف دوبۍ ته راغلی دی او اوس د عمران خان خلاف دوبۍ پلان تیاریږي. په دې ویډیو کې به موږ د دوبۍ پلان باندې هم ډسکشن کوو او بل حامد میر چې کومې خبرې په خپل پروګرام کې کړي دي هغه ویلي دي چې د اختر نه پس په د عمران خان خلاف یو ډیر لوی غټ اپریشن چالو کیږي. حامد میر دا ویلي دي چې د عمران خان قید کول یا نااخلی دا وړه خبره ده. د دې نه غټ اپریشنونه به د عمران خان خلاف چالو کیږي. نواز شریف د لندن نه دوبۍ ته شفټ شوی دی. دا دې دپاره شفټ شوی دی چې د پی ډي ایم ټول تنان راغونډ کړي دي دوبۍ کې او دوبۍ کې د عمران خان خلاف یو داسې سټریټجي تیاری یو داسې پلانینګ تیاری چې عمران خان د سیاست نه مکمل آوټ کیه. اوس پی ډي ایم ته دا پته ده که مونږ را روان الیکشن کې عمران خان نااهله نه کو یا هم قید نه کوي نو الیکشن به ګارنټډ لکه دې کې هیڅ شک نشته. ته هم دا پته ده چې الیکشن به عمران خان دوباره ګټي. دې دپاره هغوی داسې پلانینګ دوبۍ کې تیاری چې یا خو دی نااهله کیې او یا دی جیل کې کی او نه پس به دوی بیا د الیکشن اعلان کوي. هغه بله ورځ د عمران خان په کوټ کې پیشي وه نو چې کوټ نه بار ته راووتو نو یو صحافي ته دا سوال وکړو چې ستا خلاف حامد میر داسې خبرې کړي دي. نو عمران خان ول ډیره قراره جواب ورکړو. دی ورته وویل چې پی ډي ایم الریډي زما خلاف هر حربه استعمال کا پاتې یو مرګ شو او د مرګ نه زه نه یریږم. او دا ویډیو تاسو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. یو چینل باندې چې څوک نه وي زموږ چینل ضرور